که ملګری مو دا نښې لري ملګرتیا یې پرېږدئ. ملګرتیا هغه تړون دی چې خلک پکې له فکرونو نیولې ان تر رازونو او پټو خبرو پورې ګڼ مسایل یو بل سره شریکوي. دا تړون ډیر حساس وي ځکه د ژر ماتېدو امکان ډیر وي، خو د دې تړون اوږدېده وخت، فکر او سپېڅلې مینه غواړي. ډیر کله ملګرتیا ډیره په اسانۍ ماتېږي، خو پر یو بل باور بیا ډیر ستونزمن وي. دلته هغه ټکي در سره شریکوو چې که مو په ملګري کې ولیدل نو لاره ځینې جلا کړئ تر څو خفګان مو بیا د اختلاف سبب ونه ګرځي. لومړی ستا نه درک کول. ځینې خلک دا هنر لري چې نور خلک ډیر ژر جذبولی شي او ملګري یې جوړوي، خو د ملګرتیا د تار لپاره د یو بل په سم ډول درک کول مهم دي. که مو چا سره ملګرتیا پخه شوې وه او وپوهېدئ چې ملګری مو سم نه درک کوي، یعنې تاسو مثبت فکر کوئ او هغه یې برعکس ګڼي، یا تاسې غواړئ چې خوښ واوسئ خو هغه مو خنډ ګرځي، نو ملګرتیا یې پرېږدئ. دویم لوړتیا او غرور. که په دې وپوهېدئ چې ملګری مو په بله هوا کې دی او هوایي خوبونه ویني یا د کبر په ټال زانګي او تاسې بیا د دې افعالو مخالف یئ، نو پر ضد یې مه واقع کېږئ او تاسې په دې قانع واوسئ چې غرور یوه ورځ نه یوه ورځ زوال لري. له دې سره سره تاسې خپله خاکساري ښیئ. دریم یوازې خپله ګټه په پام کې نیول. که مو ملګري هر څه ځان ته غوښتل او خپلې ګټې ورته ډېرې مهمې وې، حتی ستاسې په ګډ کار کې هم د خپله خوښي لټوله، نو جر او بحث ته اړتیا نشته چې ما ویل او تا ویل پکې وشي. که دواړه خپلې ګټې وغواړئ نو ملګرتیا به مو سمه مخته نه ځي. څلورم ستا او د ده په اړیکې نور نه خبرول. ملګرتیا د ژوند پایښت سبب ګرځي. ملګری انسانان له ډېرو ستونزو او کړاوونو ژغوري. همدارنګه د ملګرو په شتون کې څوک د یوازیتوب تصور نه لري. په فکر کې یې ورځي. دا اړیکه د غلا او یا د کومې بلې شوکې لپاره نه ده رامنځته شوې. ولې ترې نور باید خبر ونه وسي؟ ضرور باید په دې اړه خلک خبر وي، ځکه ملګرتیا نورو ته هم د ښه ژوند کولو لاره ښیي. پنځم تا د وسیلې په توګه کارول. ځینې انسانان دا خاصیت لري چې له نورو استفاده کوي. ګټه اخیستل په مختلف ډول ترسره کیږي، خو په ځانګړي ډول له ملګري د وسیلې په توګه ګټه اخیستل لویه بد اخلاقي ده. دا سمه ده چې ملګری له انسان سره د ژوند په اسانتیاو کې مرسته کوي، خو دومره نه چې د یوې وسیلې په توګه ترې کار واخیستل شي. دا د انسان یا ملګري په ځانګړنو کې نه ده شامله.